یو څو خبرې کول غواړم. ما پر یو مسافر باندې پوسټ شیر کړی و د ایران او د امریکې د جنگ پوسټ ما شیر کړی و چې هغې کې ما لیکلی و چې زه د ایران پوره طرفدار یم او د امریکې ډېر سخت خلاف یم. او هغه پوسټ زما ورور جان دوران صاحب ډیلیټ کړی دی. په دې وجه ډیلیټ کړی چې هغه په امریکا کې کیدای شي هغه ته څه یاره مره پیدا شوې وي. خو زه شخصي د خپل ژوند خبره درته وکړم، زه د چا پلار نه هم نه ډارېږم سوا د الله نه. زه هم په یورپ کې پروت یم دلته. یو څو خبرې درته کوم، ښه په غور سره یې واورئ. تاسو کې ما داسې ورونه پیدا کړل، تاسو کې ما داسې پښتانه پیدا کړل چې تاسو د امریکې طرفداري کړې ده. د امریکې طرفداري داسې په دې تاسو کړې ده اچھا چې ویلې دي چې زه دواړو ته تباهي غواړم. هغه هم د امریکې غلام او هغه ته هم زه بې غیرته وایم. او هغه چا چې ویلې دي چې دا سړی ډېر سخت ظالم و چې د ایران چې کوم د فوج مشر یې هغه کو ډېر ښه وشو چې دا یې په حق کو، هغه ته هم زه بې غیرته وایم، مرتد ورته وایم. زه به درته یو څو خبرې وکړم تاریخ د اسلام نه، چې تاریخ د اسلام به درته یاد کړم. تاریخ د اسلام په دې درته یادوم که ستاسو سترګې وي، که تاسو غوږونه وي چې څه په واورئ څه په وګورئ، نو زه به د تاریخ د اسلام یو کتاب تاسو ته ګواه کړم. په یوټیوب کې هم پروت دی او کتابونو ته لاړ شئ، کتابي مرکز ته لاړ شئ، داستان ایمان فروشو کې دا ورته وایي. او د دویم جلد کې صفحه نمبر 19 کې نه پوهېږم چې څومه لکیره ده، تاسو هغه ووایه. دویم جلد داستان ایمان فروشو کې تاسو ته پته ولګېږي چې یو مسلمان څه ته وایي او یو ایمانداره څه ته وایي، او چا کې چې واقعي غیرت، چا کې چې واقعي مسلماني، او چا کې چې واقعي نارینه توب وي چې ځان ته څوک نارینه وایي، هغه چا ته وایي. هغه کتاب به تاسو ته ثابته کړي. او هغه کتاب لیکلی دی شهاب الدین شداد لیکلی دی چې هغه د صلاح الدین ایوبي مشاور و. او د تاریخ د اسلام کیسه لویه چې ده لیکلی دی هغه په دې کتابونو کې لیکلی دی چې ورته وایي چې داستان ایمان فروشو کې. دا یو داستان دی چې د ایمان فروشو داستان دی چې دا تر نن تاریخ پورې دا داستان پوره شوی نه دی. کتابونه که تاسو ولوستئ، کتابونه که تاسو ووایئ، په یوټیوب کې هم دغه کهانی دا داستان ثابت روان ده. آیا تر اوسه پورې ما اپیسوډز پوره کړي نه دي. نو تاسو به تاریخ نه آگاه شئ او تاسو به تاریخ نه خبر شئ او تاسو به دې نه خبر شئ چې یو مسلمان، یو باغیرته ځوان، یو باغیرته نارینه چاته وایي. تاسو ته بیا پته ولګېږي. نو په هغه کتاب کې په هغه 19مې صفحې کې دویم جلد کتاب کې صلاح الدین ایوبي وایي کله چې د بیت المقدس فتح کړو، بیت المقدس چې دا اوس دغه صلیبیان، دا اوس چې دغه یهودیان ترېنه چاپېر شوي دي او یهودیانو بیا ونیولو بیت المقدس، نو دا صلاح الدین ایوبي مونږ او تاسو ته فتح کړی و. په دې تاریخ باندې خبر یې او که نه دې نه هم ګمراه یا ناخبره یې. تاسو کې خو ډېر زیات داسې مسلمانان هم وي چې صلاح الدین ایوبي به نه پېژنئ، ماشاءالله دې وي. او دلته چې راشئ نو د سیاستونو او د ریاستونو کیسې به ډېرې ښې راواچوئ را سره، که نه ماشاءالله. کوم انسان چې تاریخ د اسلام نه خبر نه دی که نه، هغه تاسو دلته خبرې مه کوئ او مه سوال و جواب کوئ. په دې چې ستاسو اوقات د سپږو دی. بیا حقیقت سره کم انسان چې تاریخ د اسلام نه آګاه نه وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاریخ نه بعد چې کوم 1400 کال به پوره کېږي را روان دی، چې دې نه بعد د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد چې 4 امامان راغلي و، د دوی تاریخ نه تاسو نه خبر. او د خیسته ګلالي خلک مونږ مسلمانانو کې تیر شول، دې تاریخونو نه که تاسو خبر نه یئ، نو واقعي چې الله تعالی وایي چې انپړه انسان یو جاهل دی. نو بیا واقعي چې تاسو هغه جاهلان یئ چې نه صرف نن خبرې تاسو زده کړي دي، د نن سوال و جواب تاسو زده کړي دي، هغه هم داسې سوال و جواب کوئ چې هوښیار خلک درپسې صرف خنداګانې کوي چې دا څه بیعقل انسان دی چې دی هم هسې فضول لګیا دی. صحیح ده. زه به تاریخ د اسلام د صلاح الدین ایوبي یو خبر تاسو ته وکړم. دویم نمبر جلد کتاب کې داستان ایمان فروشو کې 19مه صفحه کې صلاح الدین ایوبي وایي چې کله ما چې بیت المقدس فتح کړو مسلمانانو دپاره، نو علي بن سفیان د جاسوسۍ ډېر لوی ماهر و او د جاسوسۍ مرکز ډېر لوی
سربراو چې هغه به د جاسوسۍ مرکز ساتلو، لکه څنګه د پاکستان ISI ایجنسي ده، څنګه هندوستان را ایجنسي ده، دغه شانته په دنیا کې چې څومره انټیلیجنس ایجنسیانې دي او دا جاسوسۍ سیستم دا د صلاح الدین ایوبي تاریخ نه را شروع شوی دی. صحیح ده. نو خبره داره چې صلاح الدین ایوبی علی بن سفیان ته مشاور ولېږلو، په آس باندې ورته ولېږلو، ورته وایي چې په مصر کې څه حالات روان دي. نو علی بن سفیان ورته وایي چې په مصر کې خیر خیریت ته فی الحال، خو په مصر کې چې کم دی، په مصر کې د شیعه او د سنی تفرقې زیاتیږي، شیعه او سنیان زیاتیږي، دا تفرقه نن سبا زیاته روانه ده. نو صلاح الدین ایوبی خط لیکي خپل مشاور د خپل انټیلیجنس ایجنسی مشر علی بن سفیان ته په خط کې لیکي، ورته وایي چې تاسو په خپل منځ کې هیڅ کوم داسې فساد جوړ نه کړئ او ګوره چې خپل جاسوسان ولګوه په مصر کې چې څوک داسې کار ونه کړي چې سنی جګ شي شیعه قتل کړي او یا شیعه جګ شي سنی قتل کړي. ته ډېر زیات کوشش دغه وکړه چې دواړو ترمنځ یوه دوستي قایمه کړه او ډېر زیات کوشش وکړه چې عالمان ملایان جوماتونو کې را سره کېنوه، په مینه محبت سره دغه مسله را سره راوڅېړئ چې یو بل خفه نه کړئ. داسې نشي چې په منځ کې جنګونه را جوړ کړئ، شیعه جګیږي سنی مړ کړي او سنی جګ شي شیعه مړ کړي. ته ډېر زیات کوشش وکړه او بله خبره ده چې په ریاست کې ته داسې کار ونه کړې چې شیعه او یا سنی ته چانس ورکړې شیعه رانه والې او یا شیعه ته چانس ورکړې سنی رانه والې. دواړو تفرقو ته پوره حق ورکړه چې ریاست کې راشي. صحیح. تاسو کتاب ووایه، زه راته کتاب خبره کوم. داستان ایمان فروشو کې جلد نمبر 2 کتاب دی او 18 ورقه تاسو ووایه. او که یوټیوب کې د دې گواهی غواړئ، یوټیوب کې زما په خیال چې 9 اپیسوډ دی داستان ایمان فروشو کې، 40 منټه داستان دی، 9 نمبر اپیسوډ دی. تاسو ته پته ولګي چې صلاح الدین ایوبی زما دا چې کومه خبره درته کوم صلاح الدین ایوبی وایي او که نه وایي. نو سترګې مړندې نه شه او ګمراه خلکو، زما درنه دا سوال اوس پیدا کېږي، دا سوال درنه پیدا کېږي چې غرق او پرک نشئ که ایران هر څه کړی دی، تاسو ایران هیڅ نه دی لیدلی. تاسو کې ډېر پښتانه داسې یې چې ایران سرحد هم تاسو نه دی لیدلی، خو راګېډو نه ډېر ښه لګیا یې. د ایران سرحد هم تاسو نه دی لیدلی، بلکې د ایران هغه کیسې خو تاسو لیدلی که نه چې ماشاءالله د افغانستان ته چې 100 کاله هم ورکړي که نه، افغانستان به دغه شان ته باجرته خبرې ونه کړي امریکې ته. پاکستان ته چې 100 کاله نور هم عمر ورکړي که نه، دغه شان ته باجرته خبرې دا شان ته دمکیانې به امریکې ته ورنه کړي، لکه څنګه چې په دې 2019 کال کې ایران امریکې ته غټې دمکیانې ورکړې، حتی یهودو ته یې دمکیانې ورکړې. دا خو ګواري که نه دا خبرې، که دا خبرې فیک هم وې ډرامه هم وه، دمکیانې خو یې ورکړې که نه. ها په فلمونو کې هم څوک چاته دمکیانې نشي ورکولی، په فلمونو کې چې د بالیوډ فلمونه دي او د انډیا دمکیانې دي، خو ایران بیا هم په ټلویزیون په نیوز په خبرونو کې باقاعده برپور دمکیانې ورکړې او که ورې نه کړې ورې کړې که نه. تاسو ټول ګوایه دی نه، ټول خبر یې. اوس سوال درنه دغه پیدا کېږي چې اوس امریکا چې ایران وژني، اوس امریکا چې په ایران باندې حمله کوي، ایران ته دا نه وایي چې ایران د شیعه ملک دی او دا شیعهګان دي ختم شي او سنیان دي پاتې شي. سترګې مړندې نه شه و عقل نه کچه خلکو. امریکا صرف دغه دعوه کوي چې اسلام ختمول دی او مسلمانانو سره مو جنگ ده. صحیح ده؟ امریکا دغه وایي. دلته بزدل او بې غیرته مسلمانان دي چې څوک وایي چې د دواړو تباهي غواړم، څوک وایي چې ایران دې تباه او برباد شي. ها اکثره دغه مسافرو نه زما دغه سوال پیدا کېږي، وایي مونږ ایران کې ډېر بد سزاګانې راکړې دي، ایران ډېر بد ملک دی، د ایران پولیسان وایي ډېر بد دي. نو تاسو نه زما راوړوکی سوال دی چې تاسو د ایران پولیسو په څه شي وهلی یې؟ دغه سوال دی درنه، په دې نه یې وهلی چې تاسو د ایران بارډر ته را نږدې شول، ایران بارډر ته تاسو راتللی، په ایران باندې ترکیه ته راوړېدلی، تاسو ایلیګل راتللی، غیر قانوني را روان وای، غیر قانوني. نه ایران به تاسو ته په لاسونو کې، د ایران پولیس به تاسو ته لاسونو کې ګلان ونیسي چې ورېږه پاکستان نه مې پاکستانی رو نه مې افغانستانی رو روان دی، ایران بارډر باندې راځي بغیر د پاسپورټ نه، بغیر د ویزې نه، د نر بچی او خړ پړ په خټو لړلی را روان دی
په خاورو لړلی را روان دی، سر کې سپږې شوي را روان دی. دا د ایران په بارډر باندې تیریږي ترکیه ته. مونږ ورته په لاسونو کې ګلان نیسو. د ایران پولیس چې دا راشي برپور د دوی ویلکم وکړو. داسې درته کړی وای که نه، د ایران پولیسو کې زه نه وم، سکندر نه و چې ما در سره بل عمل کړی وای. ورسېدلی تاریخ مې درته ایښی وای چې ما دغو خلکو سره کوم کارونه وکړل چې په د ایران په لارو باندې ایلیګل راوړي. تاسو څه ولې تاسو توتانو باران دی څه؟ قانون ته مو دومره خر فکر کړی دی. د هرې دنیا قانون دی. نن چې د پاکستان د افغانستان په منځ کې کوم بارډر تورخم یادېږي، نن په هغې باندې هم تاسو ویزه لګوئ او که نه لګوئ؟ بلکل یې لګوئ. په هغې بارډر باندې هم تاسو نن ویزه لګوئ. بلکې ایران خو ډېر رسېدلی ملک دی. ایران خو ډېر ښکلی ملک دی، ډېر پاک صفا ملک دی. د یورپ نه ډېر ښکلی دی ایران خپل ځان خپل سټینډرډ نه خرابول غواړي. نه غواړي چې ترکیه ایران باندې اټیک وکړي، نه غواړي چې ترکیه ایران نه سوال وکړي چې ته څنګه د افغانانو پاکستانیانو ته غاړه شکولې ده چې د ایلیګل را روان دي او تاسو یې نیسئ نه. نو په دې وجه کوتک در باندې ماتوي، په دې وجه تاسو نه څرمن وباسي، په دې چې تاسو ته پته ولګي چې تاسو پر ایران باندې ایلیګل مه راځئ. چې راځئ ویزې سره راشئ، چې هرکلی درته ووایو، ویلکم درته ووایو. د ایران په ایرپورټ باندې تاسو راکوز شئ، نو زه به بیا وګورم چې د ایران پولیس تاسو وهي او که نه وایي. بیا به تاسو ریسپیکټ به مو وکړي که تاسو قانوني ورته راشئ. خو دغه سوال تاسو نه پیدا کېږي چې اول غله خو تاسو یې که نه، چې د ایران په لارو د غلو په شانتې را روان یې او که نه را روان یې. اول سوال خو تاسو نه کېږي. نو څنګه به مو نه وهي؟ و چې هندوستان نه کوم هندوستانی پاکستان تر بغیر د ویزې بغیر د پاسپورټه راووړې، د پاکستان آرمي به یې نه وهي؟ والله چې پوستکی ترې نه وباسي. دغه شانته تاسو را تورخم نه چې را پاکستان ته اوس وړئ، تاسو را بې پاسپورټ او بې ویزې اورېدلی شئ. خپل پښتون پولیس چې درته ولاړ دی تورخم په بارډر باندې، خپل پښتون پولیس، دا پولیس چې درته ولاړ دی، خدای قسم ده چې په کوتکو مو شنه واړوي. تاسو خو واوړئ بغیر د ویزې نه. دومره درته اسانې ښکاري؟ قانون ولې دومره درته داسې هغه ښکاري، خرکاڼي ښکاري؟ نو زه دې ته حیران پاتې یم. نن زه دا درته وایم چې زه شورونه د امریکې خلاف یم تر ننه پورې خلاف یم. والله که ورته ټیټه ووایم، والله چې دا ورته وایم چې نن یم مرګ غواړم، سبا یم مرګ غواړم، بل سبا یم مرګ غواړم، په لا اله الا الله چې همیشه یم مرګ غواړم. تر څو چې په امریکا په افغانستان کې په لله قسم چې زه مرګ غواړم، په لله قسم چې زه مرګ غواړم. نن هم غواړم، سبا هم غواړم، بل سبا هم غواړم، بل سبا هم غواړم. په لله قسم چې زه ایران سره ولاړ یم، په لله قسم چې د ایران په حکومت باندې زه ولاړ یم، په لله قسم چې د ایران بچی سره زه ولاړ یم. زه ورسره په هر غم کې شریک یم. په لله قسم چې زه ورسره شریک یم. د امریکې خلاف زه د ایران د هر قانون ته داسې تابعدار یم. نور زه ستاسو په ایمانونو نه پوهېږم چې تاسو کې کوم ایمانونه دي، چې تاسو کې دغه جذبات نشته چې نن امریکا چې ایران وژني د دې په سر نه وژني، چې ایران ته وایي چې ته شیعه. نن ایران ته په دې وایي چې ایران اسلامي سټیټ ته وایي، اسلامي ملک دی وایي، د مسلمانانو ملک دی. نن په یورپ کې خبرونو کې راغلی دی، په یورپ کې خبرونو کې راغلی چې د ایران اسلامي ملک باندې امریکې حمله وکړله. نو تاسو شرمېږئ نه؟ اسلام نوم باندې حمله کوي. څه فرق کوي که په شیعه وکړله او که په سني وکړله؟ د هغوی په نظر کې خو اسلام دی، د هغو په نظر کې خو مسلمان دی. دلته راشه زما مسلمان رور ته ماشاءالله ماشاءالله وایي تباهي غواړو. دا بل طرف چې ماشاءالله ماشاءالله وایي چې وایي کافر شیعه کافر. ته راسره مسلمان بچی را پیدا شوی، ته راشان تره مسلمان بچی پیدا شوی. والله چې د هندو بچی، والله چې د اسرائیل بچی، والله چې کومه بده فتواله در باندې وی لګوم. پرې تاسو کې سره غیرت شته نه؟ چا کې چې غیرت وي والله که هغه دغه شان تره بزدلی او د بې غیرتۍ چغې ووهي. تا کې که دومره غیرت وي چې ته ورته شیعه کافر وایې که نه. دغه در پاکستان یوه سیمه ده چې پاړچینار یادېږي، دلته ورشئ. والله چې را پرتوک سر نه درنه وتړي، والله چې را پرتوک سر نه درنه وتړي. خو په کور کې ناست یې د ښځو په شان ته چغې وایې. د دې څه غیرت دی؟ دا څه غیرت دی؟ تاسو خو بیا نه ران شئ، تاسو خو نه ران شئ. ولې شیعهګانو کې هغه نشته، نران نشته، ځوانان ورکې نشته. والله چې پرتوک سر نه درنه وتړي. خو دا درته وایم د خپلې خولې سره مو لږ سنبال اوسېږئ، د خپلې خولې سره لږ کنټرول اوسېږئ. بل ته چې سپکه وایه که نه، نو په خپله به سپک وایه. خبره دار غیرت به په خپله در کې نه وي. بې غیرتو خلکو نن امریکا ټوله دنیا باندې راتېرېږي. صرف د مسلمانانو ملکونو سره کست شروع کړی، صرف مسلمانانو سره کست شروع کړی، که هغه شیعه دی او که هغه سني دی. خو دغه ناپوهه خلک، دغه مرتد خلک
او دغه پښتانه د بازه چې عجیب خبرې کوي، عجیب غونته غیرت درکېره. تاسو دې ته سوچ نه ده امریکای چرته کفر په ملک باندې حمله کړې ده، چرته عیسویانو باندې حمله، چرته یورپ کې کوم ملک باندې حمله وکړله، ها چرته په هندوانو باندې حمله وکړله، چرته په افریقا کې په کینیا او پر افریقایانو باندې حمله وکړله، خو چې چرته ټارګټ کیږي د اسلامي ملک مسلمانانو باندې ټارګټ کوي، چرته ټارګټ کوي مسلمانان ټارګټ کوي. خو تاسو چې نه پوهیږئ سترګې در باندې را پټې دي. څوک د امریکای غلامي کوي، څوک د امریکای بت پاکی کوي، څوک د امریکای سجده مو کړي، د امریکا مو سجده کړي، امریکای ته سجده کوي. بس امریکا را چې پلار موم شوی ری، امریکا را چې مذهب موم شوی ری، امریکا را چې غیرت موم شوی ری، دا امریکا دی پاسه شي او تاسو ورته لاندې شئ. رب امین. دومره به وایم. نور زمارا پیغام درته ورسېدلو، که پوهیږئ پوه شئ، که نه پوهیږئ نو الله مو هغه عمل در سره وکړي چې الله در سره پوه شي. او زه بیا هم وایم چې امریکې ته نن هم مرګ غواړم، سبا هم ورته مرګ غواړم، بل سبا هم ورته مرګ غواړم، تر څو چې په افغانستان کې امریکا ناسته دی، په لله قسم چې هر سیکنډ کې ورته مرګ غواړم، په هر سیکنډ کې ورته مرګ غواړم. ډیره زیاته مهرباني.